turn left onto Kandahar Road. دا په لندن کې د کندهار سړک دی او په دغه لوحه د وطن مینه ماتیږي. نو کندهار دلته څه کوي؟ زه د دې ځای له خلکو څخه پوښتنه کوم. The names of the roads, you've got Kabul Road, Afghan Road, all around it's all the same thing, same names, it's all in the same sort of area. That's all I know, so I've not lived that long. او دا د کابل روډ دی د افغانستان د پایتخت نوم دلته په انګلستان کښې. دا جوړه له اروپا لندن ته راغلې ده خو کابل او کندهار پیژني. Kabul is this road in London, but Kabul is also the city of Afghanistan, and I love Afghanistan. Kabul. د خیبر د رخو لار د تلو راتلو ده او دا خیبر روډ دلته په لندن کې دی. Manana. So you're from Afghanistan? په زړه پورې خبره دا ده چې دا سړی خبر دی چې خیبر سیمه د پښتنو سیمه ده. This is Khyber Road. It means in Pashtun, Afghanistan. د ټول وطن په نوم افغان روډ. په انګلستان کې د ټوله دنیا خلک سته. لوی لوی بلډینګونه لري، بزنسونه لري، خو افغانستان نوم او تاریخ لري. دا نومان نوي نه دي. پر هندوستان د برطانیې د واکمنۍ له وخته پاته دي. په دې سیمه کې افغانان نه اوسېږي او که پېښ سي حتما د غرور احساس کوي.